سلامونه خوږو لیدونکو، نن درته د یو هلک او جنۍ د یارانې په اړه په زړه پورې داستان لرم. تمه ده تر پایه یې وګورئ او زما چینل در سره هرومرو سبسکرایب کړئ. یو سړی قصه کوي او وایي چې د موبایل پر سکرین مې د زنګ نښه راغله. ومې کتل، د نامه پر ځای مې زړه ورته لیکلی و، یعنی مای لف. موبایل مې غوږ ته پورته کړ، له لږ ځنډ وروسته راته یې وویل: څنګه یې؟ له سترګو مې څو اوښکې راغلې. ځان مې کنټرول که، ورته ومې ویل: ښه یم. ویل یې: له ژونده خوښ یې؟ خندا راغله او په غټ زړه مې وویل: هو، ډېر زیات. ویې ویل: زه دې یادېږم. موبایل مې له غوږه ایسته کړه او غټه ساه مې واخیستله. ورته مې وویل: نه، اصلا دومره وخت نه لرم چې تا یاد کړم. د ورځې کار کوم او د شپې ستړی یم، راشم او ویده شم. ویل یې: کومه ګیله خو به رانه نه لرې؟ د درواغو خندا مې وکړه. ورته ومې ویل: نه، هیڅکله نه. په ژړغوني غږ یې وویل: ښه، په ځان پام کوه، د الله په امان. خاموشي شوه چې پوه شم موبایل قطع شو. یوه غټه ساه مې واخیسته او ډېر زیات خفه شوم او سترګو کې مې اوښکې راغلې. شېبه وروسته موبایل ته مې مسج راغی چې مسج کې یې لیکلي وو: لطفاً مه ژاړه. حیران شو چې زه څنګه پوه شم. زه پوهیږم، ځکه چې زه دومره هم بې ارزښته نه یم چې له یو چا جدا شم او هغه دې راپسې اوښکه هم توی نه کړي. نو درنو لیدونکو، دا ژوند دی. کله انسانان سره یو ځای کېږي خو زړونه نه، خو کله چې زړونه سره یو ځای کېږي خو انسانان نه.